هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تذكر إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ سړی مواد به ولای تاسو ټول سره خو یا ما سره مدد کوي والي خبره دسته چې بالکل د هیڅ جسم نه ملایي ولای تاسو ټول سره یتیم او د غریبو سره چې امداد وکړو او بیا هم کوو چې موږ غریبانو سره دا کوو الله دې کومک وکړي چې موږ غریبانو سره کوو ډېر زیات غریب وم او کار وزیار من خدای خو کې چا سره کومک کوي چې هم دوی چې سره مرسته بس کار وزیار مې نو چې را سره هغه کړی مې د الله دې هغه دنیا کې دا کور ودان چې موږ سره کومک وکړو مننه الله دې ورسره ښه وکړي او موږ سره ډېر ښه وکړل او خدای دې ورته دې اجرونه بدلي ورکړي بل موږ نوي کډوال راغلي او خدای دې ورسره ښه وکړي الله دې ورسره ډېر وکړي کومک چا کړی الله دې ورسره ډېر ښه وکړي موږ نور هم غواړو چې خلک موږ سره کومک وکړي ټولو غریبانو سره. السلام علیکم. موږ وروړو د خلکو نه ډېر مننه کوو. موږ په دې سخت مشکل حالاتو کې دومره څه کومک وکړو. الله تعالی جلاله شانه دې ورسره نور نه کومک اول خو سلامونه، خدای دې ټول بخیر راغلي اوسئ، ښه اوسئ، ساعت وبخښئ چې منتظر شاید پاتې شوي یاستئ، ګرمي ده، هوا ښه نه ده. تاسې موږ ډېر نه په عذابوو. دغه هر یو فامیل ته د ټولو ګوره یو بوجۍ وړه، یو من لوبیا او یو غوړي د ټولو پوره دي. دا د 21 فامیلو لپاره زموږ ورونو مسیح جان او مسعود جان دغه کومک کړی. خدای دې وکړي چې ستاسې په درد دوا شي او په خپلو دعاګانو کې مسعود جان او مسیح جان ته دعاګانې کوئ. مننه. نور دا ستاسې دي او تاسې حق لرئ کولی شئ چې ویسئ. مننه. خوشحاله اوسئ. مننه. تاسې سره هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تذكر إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله.